रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद एक्सटर्नल सर्विस पख्तो څانګې درنو کتونکو اوریدونکو زه ډاکټر عبدالله جان عابد تاسو ته مخاطب یم او دا وخت د ډیر ګران سردار یوسفزی صاحب په غوښتنه باندې د حضرت شاه بابا د دیوان په اړه باندې څو خبرې تاسو سره کول غواړم. د تیرې سمودي راسمه د حضرت شاه بابا د دیوان په سمونه او څېړنه باندې کار پیل کړی او شکر الحمدلله چې په دې لمحو کې دغه کار مکمل شوی دی او دا وخت د چاپ په مرحله کې دی. د حضرت شاه بابا دغه دیوان د پښتو د دیوانی ادب یو ډیره اهمه کړۍ ده او دا د متن څېړنې د روایت هم کوم چې استاد علامه عبدالحی حبیبي صاحب په 1930 کې د خوشحال د ملغلرې په شکل کې کړی او د خوشحال بابا دیوان یې ډډ کړی نو دا زه په دې خوشحاله یم چې دا د هغه روایت هم یو مضبوطه کړی ده چې دا وخت زما په لاس باندې زما په څېړنه باندې او زما په سمونه باندې تاسو ته وړاندې کیږي. حضرت شاه بابا ډیر پوخ او خوږژبی شاعر و. دومره په تکنیکی حواله باندې د هغې شاعري انشاءالله چې کله تاسو لولئ او د هغې دا قسم شعرونه لولئ چې ستا د مخ سرخ و سفید می دواړه وژني، ستا د مخ سرخ و سفید می دواړه وژني، څه په واورو سړی سوې څه په اور. یا د هغې دا شعر چې نور خوبان زما د یار برابر نه دي، نور خوبان زما د یار برابر نه دي، د چندړو قیمت نه لري شمشاد. نو انشاءالله دا شاعري به تاسو ته در رسي هم په دغه دیوان کې به یې لولئ. تر کومه چې د حضرت شاه بابا خبره ده، د هغه د ژوند خبره ده، د هغه د زمانې خبره ده، نو حضرت شاه بابا زمونږ د مردان د بایزو د علاقې چرچوړ نومې کلي اوسېدونکي وو. هم هلته مزار هم دی او هغه مزار ته د ډېر لرې لرې نه خلک راځي او په دغه علاقه کې هغه په اخون بابا مشهور دی. خو هغوی په خپله شاعرۍ کې حضرت شاه خپل اصل نوم هغه راوړی دی غزلو په مقطو کې. نو حضرت شاه بابا کوم ژوند زمانه چې کومه وه نو هغه د احمد شاه ابدالي په دور کې د هغې د بادشاهت په زمانه کې ژوند کړی دی او زمونږ چې کوم ډېر اهم کلاسیکي شاعران دي کاظم خان شیدا، علي خان، دغسې محمدي صاحبزاده، دغسې بیدل بابا، سعید بابا او د دغې نور شاعران چې هندي د هغوی معاصر. او د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې د رحمان بابا مکتب پیروکار د دې دیوان په راتلو سره به د رحمان بابا د مکتب په پیروکارو شاعرانو کې یو اهمه اضافه موشي. ما د خپلې مقدمې یوه حصه کوم د رحمان بابا د فن او د فکر پیروي چې حضرت شاه بابا کړې ده یو حصه ما هغې ته مختص کړې ده او هغه شعرونه پکې ما ورکړي دي کوم چې د هغوی د کلام په پیروۍ کې ویلي شوي دي. نو انشاءالله دا دیوان ډیر زر تاسو ته در رسیدونکی دی. تاسو هم ترې خوند واخلئ او خدای دې وکړي چې د دې نه پس هم زمونږ د پښتو د دیواني ادب نورې کړۍ رامخې ته شي، ډسکور شي، بازیافت شي. زه خوشحاله په دې یم چې لکه دا یو نوي څیز په زه پښتو ادب ته وړاندې کوم. د دې نه مخکې قاضي عبدالعظیم اثر صاحب په تېر هېر شاعران کې د دوی د کلام څو نمونې ورکړې وې او هغوی دا خبره لیکلې وه چې دیوان یې ورک دی. نو شکر دی نن هغه دیوان پیدا شو او تاسو ته وړاندې کیږي. ډېره زیاته مننه. الله مو ښاد او آباد لره. خوشحاله اوسئ.